الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د افغانستان د اسلامي امارت ټولو مسؤلینو او د بغلان متدینو علماء کرامو سپینږیرو عوامو مجاهدینو کشرانو مشرانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ په دغه رامنځته سوې غمیزه او په دغه فاجعه چې دا یو طبیعي آفات د خپل ولس سره همدردي او خواخوږي د زړه د اخلاصه لرو. محترمو، کوم واقع چې موږ د دې واقعې خبر شولو، معلومات مو دا کاوه چې د هوا په لحاظ باندې معلومات ترلاسه کړو. خپل هغه مسؤلین چې دغه مسؤلیت په غاړه لري چې په دغسې حوادثو کې ځان ورسوي، خو بیا هم موږ ته منفي جواب دا راکول کېدی چې ممکن نه ده چې د هوا د لارې موږ ولایت بغلان ته ځان ورسوو. یعنې هوا په هغه اندازه خراب وه چې سهار سو تقریبا د 8 بجو په خوا کې موږ پر هغه وزارتو باندې غږ وکړي چې تاسو راسئ، دا یو غټه غمیزه ده. د دې دپاره به داسې یو طرزالعمل، یو داسې لاره جوړه کړو چې څنګه کېدلی شي چې موږ د خپل ولس د خپل ملت سره همکاري وکړو او د دوی لاس نیوی وکړو او د دوی سره چې څنګه کېدلی شي په کومه ذریعه باندې چې موږ همکاري کولی شو او خپل همکاري ورسره وکړو. خو بیا دلته لکه اوس وزیر صاحب محترم د مهاجرینو او بعض مسؤلین را رسېدلي دي، شاید نور به هم را ورسېږي. کوم مسؤلین چې موږ هلته سره ولیدل، تقریبا 4-5 کمیټې د دغه مشکلاتو د حل دپاره هلته ټاکل سوي دي، هغه را رسېدلي دي. بعضې پر لارې دي. د الله پاک تقدیر و اراده چې پر یو شي باندې تللی، د بنده تدبیر هغه نشي ردولی. نو محترمو، تاسو ته ډاډ درکوو، تاسو ته اطمینان درکوو، نه یوازې بغلان ولایت، ځکه په نورو ولایتو کې هم تاسو ته به پته وي، په نورو ولایتو کې هم سیلابونه راوتلي دي، په هغه ځایو کې هم مشکلات رامنځته سوي دي، خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي. خو هر ملک لره یو آفت وي، خو افغانستان لره آفات وي. یقینا که تاسو وګورئ، میاشت به نه کېږي تقریبا چې د واورو په هکله باندې موږ ته راپورونه راغله چې د ولس چې کوم مالدار خلک وه، مواشي په کومو ځایو کې بند پاته سوي وه او هلاک سوي وه بعضې. خو بعضو ته الحمدلله د افغانستان که نظامي ارګانونه وه که داخلي ارګانونه وه، هغه ټوله لاس په کار شول، ډېر څه یې وژغورل. ډېرو ته د نجات لاره که د موټرو په ذریعه کېده، که په هره معنا کېدله، لاره د نجات یې ورکړله. حتی هغو ته خوراکي شیان د مالو دپاره ولېږل. هغه بعضو ځایو کې چې بیا خوراکي شیان د مالو دپاره نه پیدا کېده، هغو سره نږدې کومکونه او مرستې وسولې. نو دغه نن چې په موږ تاسې دلته ناست یو، خو د بغلان پیښه تر نورو ولایتو زیاته ده. نو ځکه زموږ اراده هم دا ده چې ترجیح باید هغه ځای ته ورکوی شي چې په هغه کې ډېر څه تلفات راغلي دي، ډېر نقصانونه ځاني او مالي رسېدلي دي. نو د دې دپاره الحمدلله ټیمونه هم لاس په کار دي. تاسې وګورئ، په داسې بد حالاتو کې چې هوا نه وه برابره، باران و یا به هوا زیاته وه، په دې کې یعنې کوم وسایل چې د نظامي ملګرو په لاس کې و، هغو دا نه سوای کولی چې مقصد په هغه ساعت کې ځان ورورسوي. خو د الله څخه راځي چې کوم وخت هوا برابره سوې ده، هغه که د هوا د لارې وه که د مځکې د لارې وه، هغه ټیمونه رسېدلي دي. لکه دلته چې دا بعضو ولسوالانو محترمینو
اشاره ورته وکړل د افغانستان اسلامي امارت په هر ګوټ ګوټ کې چې څه پیښیږي دوی به خامخا خپل وس توان ورسره کوي او ځان به ورسوي هغه پیښې ته. نو موږ د بغلان د ولایت د مبارک صاحب څخه او کوم ولسوالان محترمین چې دي او کوم نظامي ارګانونه چې دي او کوم داخلي ارګانونه چې د ټولو څه مننه کوو، ځکه اوس هم دوی پر وخت باندې د دوی د خولې د ولسوالانو محترمینو د خولې څخه چې مثلا که شپه وه که ورځ وه دوی زموږ سره لاس په کار شوي دي. خو الحمدلله دا د دې څخه کوه کېږي چې د ملتو د حکومتو د رعایت په مابین کې محبت و مینه شته. که محبت و مینه نه وای نو بیا دغه رقم عمل نه کېدی لکه اوس. او بل دغه ځای کې چې اوس موږ تاسو ته ولاړ یو خبره کوو، انشاءالله کېدلی شي چې نور وزیران صاحبان هم دغه ته راشي. او نن موږ یو داسې یو کمیټه وټاکل د دې دپاره چې سمه سروي وکړي، ولسوالیو ته ورشي، د تلفاتو په هکله، د کورو د نړېدو په هکله، د مواشیو په هکله، د لارو په هکله. دا غم موږ خوړلی دی. تاسو چې اوس یاد کړله هم دا موږ هدایت ورته کړی دی، هغه روان سوي دي خپل معلومات کوي. هغه معلومات چې موږ ته راغلل انشاءالله موږ خپل وس توان چې زموږ سره دی، موږ د بغلان ولایت د ولس سره خپله همکاري نه سپمو. هغه چې څه مو په لاس کې دي هغه دوی ته په واک کې ورکو د دغه کمیټې. هغه که دغه کم تلفات رسېدلي دي ځاني د شهداو دپاره به هم انشاءالله پوره همکاري ورسره وکړو، او د کورو دپاره به هم خپل وس توان انشاءالله ورسره کوو. نور که خیریه بنسټونه دي هغه مو هم راغوښتي دي، پر هغو باندې هم غږ کوو. هغه که په داخل کې دي که په خارج کې د افغانستان اوسېدونکي د افغانستان بچیان دي، باید په داسې فاجعه په داسې دغه وخت کې دوی د خپل ملک سره خواخوږي وښیي. وخت تنګ دی، انشاءالله تاسو ته اطمینان درکو، تاسو ته ډاډ درکو. باید مایوسي په دې کې څوک ونه کړي، باید د صبر څخه کار واخلو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.